کله هم چې تاسو کور ودانې په ښار کې راشي غوسه کې راشي او تاسو باندې غوسه کوي چغې وباسي نو په هغه وخت کې ځان به بالکل غلی کوي ژبه به ورسره نه کوئ ځان به خاموشه کوئ اکثر داسې وي چې کوم وخت کې سړی په ښار کې راشي نو ځینې ښځې هغې هم مخې نه الټه جوابونه شروع کړي نو په هغې سره د سړي غوسه چې دا قهر چې دی هغه نور هم زیات شي خبره دومره زیاته شي چې هغه خپل په کور ودانې باندې لاس اوچت کړي نو ډیره ښه ده چې کوم وخت کې سړی په غوسه کې وي تاسو بالکل ځان غلی کوئ خاموشي اختیار کوئ نو غوسه چې دا خو بیا یو څو وخت پس ختمیږي کله چې د سړي غوسه سړه شوله هغه ته به احساس وشي چې هغه قهر وکړو او ډېر زیات یې وکړو ورته مخکې نه جواب ورنکړو خاموشي اختیار کړه نو ستا په دې خبره باندې به هغه ډېر زیات خوشحاله شي چې زما پر ودانې ماته جواب رانکړو زما د عزت خیال یې وساتو او په هغه وخت کې خاموشي اختیار کړه نو هغه به ستا سره مینه چې ده نوره هم ډېره سیوا شي